په خوست کې د ډیورنډ فرضي کرښې په صفري نقطو کې پرونی جګړې زور اخیستی. د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ډیورنډ فرضي کرښې په صفري نقطو کې د افغان او پاکستان د پوله ساتو ځواکونو ترمنځ جګړې چې پرون د شنبې ورځ سهار مهال پیل شوې وه لا زور اخیستی. تازه د دې ولایت د والي مرستیال هم د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی او افغان پوله ساتو ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې په هیڅ قیمت باید دښمن ونه بخښل شي. د یو شمېر سرچینو له قوله تر دې دمه په دې جګړه کې یو افغان پوله ساتی سرتیری په شهادت رسېدلی، خو د پاکستان خبیث پوځ څخه 6 تنې هلاک شوي او نږدې 20 نورې ټپیان شوي دي. که څه هم جګړه د اوس لپاره ولاړ ده، خو په دې ولایت کې د ملي اردو تازه دمې ځواکونو له یو شمېر ټانکونو او لویو موټرو سره د درنو وسلو په اخیستلو روان شوي او داسې ښکاري چې هر یو ځل بیا په ډیورنډ فرضي کرښه د پنجاب په خبیث لښکر او پوځ غاښ ماتونکی ګزار او برید وکړي. تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟ له ملتیا مو نړۍ مننه، شیر او سبسکرایب مو هېر نشي. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.